سلو خان ورکو ویدا دے ورکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکل مسلمان شد آواقع اخبر ذکر کہیں وی چلانم تورا ملاس کے واغشتا وی قریش یو سخی لال کرے اسخی علال کو وینت بیدی زوارو رسیدو نو خلق دسخین راتولو نو زک دم ورطا لگو دریدو نو دسخی دا منز نمی یو آواز وارد مرسخی دے دا دن نتی یو آواز روت او آواز کی سو اغی کی دوچیا آل زریع امر نجیح یا آل زریع امر نجیح رجل يسويح رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعلان وکا اے قریشو دا کامیابی یو خبر دا تاوی و دا غسخین دا من نواز رو دی مرسخین اے قریشو دا کامیابی یو خبر در کو یو سڑی آوازو نکر او دیر فسیح جب باندے آواز کئی او یدعو خلق بلی یو کلمیتا کلمه څه شی دی د دې خبرې گوی ورکول چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی یاره وی دا خبره چې مې اورېده نو لږ پاله کې شکي شوم چې خدای دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ما ته ټیک اواز ښکاري ہوئی پدی میں اڈو پرواو نہ ساتلا الترسلو خان میں نام میں لکے پروت دے پکار داوی چی دے آواز تر زمانی شوی بی دکا غل آواز کی دا دی چی خبر دا کامیابی دا آواز کی دا دی چی او سلی دے پا فسیح جب آواز کئی آواز کی دا دی چی دا سلی خلق دے کلمہ شہادت تبلی پکار وچه منی شوی بی خون منی نشم نیک لارا نیو صغیر علامه خدراغ نعیم ابن عبداللہ دی پٹ مسلمانو خلا پا جب خکار ایمان نو قبول کر نعیم ابن عبداللہ نو زمان رنگ تاو توری تاو جوش تا چو قتل پویشو ومارا چرتا دے ماوی زم نن نپریدم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نن نپریدم زمان پا نوی دین خوری زمان دین پس بدر دوئی اور زمان خدایانو تب کنزل کئی سپکی ہوئی نن نپریدم اور نن تے سر پری کون پریدم اینا ویچے دا خبر میں اکڑا وی نعیم ابن عبداللہ راتوی چھے عمرہ دا بنو حاشم و بنو زہراو نبد سو خلاصائی دا آغا دا پلار او دا نکا دا طرف نا بنو حاشم قوم دے الوی قوم مضبوط اغوی بچے چی تا ملک اغوی دی چی تا پریدی او ماما خیل دا مور قومی بنو زہرہ دے بی بی آمینہ دا بنو زہرہ سر تعلق لرے نو دا بنو حاشم کی دا پلار قومی دے او بنو زہرہ کی دا مور ماما خیل قومی دے دین بد سو خلاص صحیح بکوالا کار نشکولے ویچے دا نعیم ابن عبداللہ دا خبر میں غوری دا نو دا پویشم کہ دا صلی مسلمان دے نو میں تم جوڑ صحابی شوے او گواخ میں وطاو کو صحابی بدوی بی دینتا میں کہ چاہ بدا خپل پلان نکر دین پری خود ناغتا میں صحابی وے تم جوڑ صحابی شوے اگا پیغور راکو وی ملما پریدا ورشد خور او دا اوخی غم دے کوا نو پختون سڑے چی پا پیغور سنگ مری کنا دقا رنگی عربم پا پیغور مری چی زد اخبل اوخی او دا اخبل خور غم دیو کا اغیب ایمان روڑی دی مسلمانان شوی وی چی دا خبر میں ووری دا نولکی میں وور بل شو او ایماتا وی چی دا کمی دیوی دا رانا دا وجلو دا پارا تب من دیوی
وجنې رانه ستا د خور کور ته رسېدلی ستا د اوښې کور ته رسېدلی ده د هغې غم کوه وایي چې دا مې واورېدل د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ده ما اوښې مسلمان شوی دی صحابي شوی دی لږ روکړه دا ډېر تېز دا دغه پې بند کړه دا ایکو پې بند ده ایکو دغه کې تنبول کې ښه ده ما خور مسلمانه شوه او زما اوخی مسلمان شوی دی نه خور کره لاړم او ډیر په جوش لاړم چې خور کره لاړم نو چې دروازې له ورسېدم هغې دروازه بنده کړې وه د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد او نورم جوش کې شوم استاد والا راغلی دی هغې ورته قرآن شریف ښایي بس وی ما وی چې نن به زما د دوی راغلي نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه داسې په زور زور وواله او اواز یې وکړه دروازه کولو کې هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی بل جنجال جوړ نه کړي نو کوم استاذ چې والا راغلی و د هغه نوم و خباب رضی الله عنه خباب ابن ارت او د خور نوم یې فاطمه او فاطمه او دا اوخی نومی سعید ابن زید سعید ابن زید دام پا عشرہ مبشروں کے داخل لے کم لس کسان چې رسول الله مبارک داغی لس بیان کرے دے چې دا بجنت تزی نیو پا کی سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفیل رضی اللہ عنہ هم دے او ستاس تیوی تپردی تا غانتش او زی اوخیم او دی خور دا منگ بس چل والکو د جګړه د کار سره پیښه د غوته غاړې ته چې پتا گزارونه کی نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه هغه د کټ لاندې پټ او چې دوته اوخې سنگ دروازه کوله وکړه نو د په اوخې شورو وکړه او په پرځاونه شو او خپوالو ټکولو غزار خو په د تورې نه کوي خو د تورې په هغه سټۍ وایي په هغه موټي جګړه شروع شوه ته صحابي شوې دا د پلار نیکه دین پرېښود تاسو پیغمبر مرګ پسې زه روان یم ته پکې څه شې چې دواړو یو بل سره مشت ګریوان شو نو عمر خو جذبات یې کم و تیز هم و غصه هم دی طاقتمن هم دی دا خور یې راله فاطمه د خپل خاون او د رور په منځ کې خلاصې کوي جداوالی کوي نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت که خور ته هم غصه دی او چې شړخ شو دا خور یې په یو څپېړه وواله او داسې مضبوط غزار یې ونه ورکړه چې دا خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شلخ سره او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوې شوې بس چې دا وینې ته دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د فخور بنده بیا بنده خفه کېږي پرور دا زما څوک کړل هلکې ورو نرمې راځي او وینم په پریواته نو خورم جذباتو کې دا خورم د عمر خور ده بس خور وته وای دا عمره لاس اخلاص او توره دې تیر چې څه دې خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دی زه مسلمان او چې دا کم خطاب تزوی دا خطاب زم لوري ما تم د خطاب زوی غیرتی کنه زم د خطاب لوري نم غیرتی زه خبرتانه نه پټوم زه مسلمان زما دا خاوند مسلمان او توره دې لاس کې زما تکړه چې څه دې خوخی کوا ملم کدا کده د خور د سترګو ته وکتل چې اوښ کې ته روانې دي او مخ ته وکتل چې وینې ته روانې دي او خپل ځان ته وکتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتې دي